د عثمان کاکړ جنازه وسوه، خو د افغان حکومت پلاوي ته پکښې د ګډون اجازه ورنه کړل سوه. د پښتون سیاستوال عثمان خان کاکړ مړی نن چهارشنبه د هغه پلارني ټاټوبي مسلم باغ ته رسول سوی و. هلته یې د جنازې مراسم ترسره سوي دي. د جنازې په مراسمو کې د پاکستان یو شمېر سیاستوالو او د ښاغلي کاکړ زرګونه پلویانو هم ګډون وکړ. یو شمېر سیاستوالو د جنازې په مراسمو کې ګډون کوونکو ته ویناوې هم کړي دي. په دې ویناوو کې شاوخوا ټولو سیاستوالو ویلي دي پر عثمان خان کاکړ په کور کې برید سوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي پاکستاني چارواکو د افغان حکومت یو پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې چې د عثمان خان کاکړ په جنازه کې ګډون وکړي. ملي امنیت شورا په دې اړه خپله اعلامیه کې ویلي وه ټاکل سوی و چې د دې شورا مرستیال سرور احمدزی او د قبایلو سرحدونو وزیر محیب الله صمیم د افغان حکومت په استازیتوب د عثمان خان کاکړ په جنازه کې ګډون وکړي، خو پاکستان د دې کار اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان حکومت تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، او دا هم نه ده روښانه چې د افغان حکومت پلاوی له کومې لارې دې جنازې ته روان و. عثمان خان کاکړ چې د کراچي په اغاخان روغتون کې یې وړمه ورځ ساه ورکړه، پرون یې مړی له کراچي کوټې ته د سړک له لارې راوړل سوی و چې په ټولو بلوسمیشتو سیمو کې په زرګونه کسان درناوي ته راوتلي وه. د عثمان خان کاکړ د مړینې لامل څه و؟ که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سیاستوال یوسف کاکړ ادعا وکړه چې پر عثمان خان کاکړ په خپل کور کې برید سوی و او په دې برید کې ټپي سوی و، خو د دې برید په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د عثمان خان کاکړ زوی خوشحال کاکړ هم رسنیو سره خبرو کې ویلي پلار یې په ډیر چل وژل سوی دی. دوی پوهیږي چې دا کار چا کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان څانګې مشر عثمان کاکړ د جون په 18 له خپل کور څخه د کوټې یو شخصي روغتون ته په ټپي حالات کې ویوړل سو. له هغه وروسته د ښه علاج لپاره د کراچي شخصي روغتون اغاخان ته په خصوصي طیاره کې یوړل سو، خو هلته هم د هغه علاج ونستو. د جون په 21مه یې په روغتون کې ساه ورکړه. د عثمان کاکړ کورنۍ او ګوند یې تور لګوي چې په هغه باندې په خپل کور کې په هدف پر سر وهل سوی دی. دوی وایي د کاکړ مرګ قتل دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي که څوک واک لري او وایي چې زه د عثمان خان کاکړ د وژنې پلټنه کوم، را دې سي ثبوت درکوم. لومړی یو کس د هغه کور ته ننوتلی دی، بیا هغه راوتلی دی، 3 نور کسان ور ننوتلي دي چې هغه یې پر سر وهلی دی.